بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ملګرو، تاسو ته په دې نوې کلاس کې په رالی او ستړي مې شوي ملګرو. نننۍ کلاس کې بیا ما تاسو دپاره ښایسته جملې راوړي دي. I had not the foggiest notion. ما ته معمولي اندازه هم نه وه. که ته وې یو کس ته چې ما ته د دې شي باره کې معمولي اندازه هم نه وه، په انګلیش کې به ورته وایې I had not the foggiest notion. What become of my mobile? زما د موبایل څه وشو؟ که ته دکاندار ته وایې چې زما د موبایل څه وشو، په انګلیش کې به ورته وایې What became of my mobile? What is lacking here? دلته د څه کمی دی؟ که ته یو کس ته وایې چې دلته د څه کمی دی، یعنی څه کم دي، نو په انګلیش کې به ورته وایې What is lacking here? Don't quarrel over tribes. په وړو وړو خبرو جنګونه مه کوئ. که ته یو کس ته وایې چې په وړو وړو خبرو جنګونه مه کوئ، نو په انګلیش کې به ورته وایې Don't quarrel over trifles. This is an utter nonsense. دا بالکل فضول خبره ده. که ته یو کس ته وایې چې دا بالکل فضول خبره ده، نو په انګلیش کې به ورته وایې This is an utter nonsense. As you please. چې څنګه ستا خوښه وي. که تا نه یو کس تپوس وکړي چې دا کار څنګه وکړو، ته ورته وایې چې څنګه ستا خوښ وي هغه رنګ یې وکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایې As you please. چې څنګه ستا خوښه وي. He is a bit conservative. د هغه خیالات لږ زاړه دي، یعنی موږ یو هغه اوس هم هغه پخوانو خلکو په رنګې سوچ دی، نو په انګلیش کې به ته وایې He is a bit conservative. Come on alternative day یا alternate day. په بله ورځ راشه. که ته یو کس ته وایې چې سبا مه راځه بل سبا راشه، نو په انګلیش کې به ورته وایې Come on alternate day. I am afraid I can't. ما ته افسوس دی یا زه معافي غواړم خو زه نشم کولی، یعنی زه دا کار نشم کولی. I can't. I am afraid. داسې هم تاسو ویلی شئ زه نشم کولی، ما ته افسوس دی. Don't panic. مه ګبراویږه. که ته یو کس ته وایې چې مه ګبراویږه یا مه یریږه، په انګلیش کې به ورته وایې Don't panic. Something is fishy. څه ګړبړ خو شته. که ته وایې چې څه ګړبړ خو شته، نو په انګلیش کې به وایې Something is fishy. She walked briskly. هغه ډېره تیزه ځي. که موږ وایو چې هغه ډېره تیزه ځي یا هغه ډېر تیز ځي، نو په انګلیش کې به وایو She walked یا He walked briskly. How much is it? دا په څو دی. که ته یو شی د دکاندار نه لی او ته ورته وایې چې دا په څو دی، نو په انګلیش کې به ورته وایې How much is it? He tried. هغه کوشش وکړو. موږ وایو هغه کوشش وکړو. He tried. It's possible. دا بالکل ممکن دی یا It is possible. دا بالکل ممکن دی. ملګرو، دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته هغه جملې وکړې کومې چې د انګلیش د مضبوطولو دپاره ډېرې اهمې. انشاءالله په نورو کلاسونو کې خو هم زه تاسو ته دا قسمه جملې کوم، ټینسونه به ته کوم، پارټس اف سپیچ او د انګلیش د زده کولو دپاره چې کوم شی ضروري انشاءالله هغه ټول به زه تاسو ته کوم، یو شی به هم پکې نه پرېږدم. تاسو ته هم زه دا ریکویسټ کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ډېره مننه.